أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خیر. ماشاءالله ډېر ښکلی خوشحاله اوسئ عزتمند شئ. قاري صاحب تاسو مخکې راشئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خیر. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو څخه. دعا کې به لنډ دا ووایم چې الحمدلله زما والد صاحب یو عالم شخصیت و. هر یو کس ته پته ده. زه په دې خفه نه یم چې زما والد صاحب په حق ورسېده، بلکې خفه په دې یم چې د پلار جدایي هغه د یو زوی دپاره ډېره زیاته مشکله، ډېره زیاته سخته، بلکې زړه دپاره د چاودېدونکې یو صحنه او یو ټایم یو موده اوسېږي. الله پاک دې موږ ته صبر راکړي. الله تعالی دې زموږ والد صاحب ته اعلی درجات، الله تعالی دې زموږ والد صاحب قبر د جنت د باغچو څخه یو باغچه وګرځوي. الله تعالی دې ستاسو ټولې دعاګانې ورته قبول کړي چې کوم تاسو په اسمبلي کې، په سکول کې، په زړه کې هر ټایم ورته کړي دي. او الله پاک دې قبر ورته د خپل نور یعنی د انواراتو څخه ډک کړي چې زموږ د وسه کېدی شي انشاءالله تعالی تر مرګه پورې زما چې څومره وس کېدی شي پیغمبر علیه صلات وسلام باندې به درود شریف وایم او د هغه چې کوم ثوابونه دي هغه به خپل والد صاحب ته وربښمه. او زما ستاسو ټولو څخه امید ده، هیله مې ده، تمنا مې ده، آرزو مې ده چې تاسو هم په پیغمبر علیه صلات وسلام هره ورځ تاسو ما سره وعده هم کړې وه او بیا هم درته وایم چې هره ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام باندې سل ځل درود شریف وایه او ثواب یې زما والد صاحب ته وربښئ. داسې نه چې ستاسو نه کمیږي، ستاسو نه کمیږي. د الله پاک په عدالت کې بې انصافي نشته. د الله پاک یو انصافداره او غیرتي ذات ده او چا چې په بل چا غیرت وکړو الله تعالی به په هغه غیرت وکړي. که تا سل ځل درود شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دې خوله مبارکه وویلې نو تا نه کمیږي، تا ته هماغه سل په زره ثواب درکول کېږي، ځکه چې یو ثواب یو په لسه باندې ده. او زما والد صاحب ته هماغسې ورکول کېږي. ستا هغه اخلاص د الله تعالی په درګاه کې قبلیږي، ستا هغه اخلاص او مخلصیت
الله ته چې د یو بل مسلمان دپاره یو ښه ورځ غواړي نو هغه الله ته قبولیږي. او دویمه خبره ته دا وکړمه چې زما والد صاحب په راحت کې اوسېږي په قبر کې، ما والد صاحب ته خوشحالي میلاو شي، آیا تاسو ته څه ګناه ده؟ تاسو ته سختي میلاویږي؟ تاسو ته مشکل میلاویږي؟ هېڅ څه نه میلاویږي. په خدای تعالی قسم د دې نه مخکې مې اکثره سوچ کو چې ډېر کافي ژوند لرو، ځواني مې ده، تېروم به یې، واده به کوم، بچي به مو کېږي، سپینګیري کېږو به، خو یاره ژوند ډېر نیمګړی ده. کوم ځای کې چې زما والد صاحب وفات شو هغه ځای کې د والد صاحب نه مې سخت مریضان وکتل، خو زه ویاړم او فخر کوم په خپل والد صاحب. کوم ځای کې چې زما د والد صاحب زما د پلار جان د هغو جنازه کېدله هغه امام لګیا و، هغه امام ویلې که نه وایي چې یا الله پاکه د دې مولوي صاحب په خاطر موږ وبخې. نو تاسو په خپله سوچ وکئ که نه کم انسان چې بل انسان یادوي نو هغه دپاره بهتري ده که بدتري؟ نو ما دپاره بهتري ده او زه ویاړم په داسې پلار باندې، فخر کوم. ډېره زیاته مننه، دعاګانې کوئ. یو ځل بیا به هم وایو چې الله تعالی دې زما والد صاحب وبخي، الله تعالی دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. انا لله و انا الیه راجعون. امین.